فرینډز دا وخت چې دی ګاډی له خیره سره روان شو ټیم درته ښیمه چې ټیم څه ټیم دی دا وګورئ دا 12:30 بجې دي اوس او ګورو به انشاءالله چې کله اسلام آباد کې کوشو بیا به درته ټیم ښیم 12:30 بجې شوې او له خیره سره مونږ روان شو کلمه به سفر ووایو. السلام علیکم مرګرو، منصف خان یو ځل بیا تاسو ته په خپل چینل منصف خان ویلا کې ویلکم کوم. کتونکو دا وخت چې دی زه لاهور اډه کې موجود یم او زه زما پېښور نه اسلام آباد ته نو ما چې خپلو کتونکو سره د لارې سندرانې هم شیر کما او ټیم به هم کاونټ کوو چې څومره ټیم کې مونږ له پېښور نه اسلام آباد ته رسو. دینه پس چې دی زه ټیکټ دپاره ورځمه ټیکټ اخلو. بل مې درته یو خواست دا دی که ویډیو هم خوښېږي ویډیو لایک کوئ او مخکې خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ. نو راځئ ملګرو نور وخت هم نه علمه لیټس ګو. اوس چې دی د ټیکټ ځای ته راغلمه او دلته نه به ټیکټ علمه د اسلام آباد. دا وګورئ دا مې چې دی ټیکټ وایشتو 2500 روپۍ چې دی ټیکټ دی. دا وګورئ ګاډی چې دی ولاړ دی. دا د لاري اډې منظر دی او فی الحال چې دی ټایم دی 12 بجې. کله چې زموږ ګاډی سټارټ کی روانیږي دوباره به مونږ ټایم ګورو چې څومره ټایم کې زموږ ګاډی اسلام آباد ته رسي څومره ټایم کې مونږ دا رسوي نو هغه به هم تاسو ګورئ. او زه ویم دې نه پس چې دی په سفر کې چې خوراک کوي نو د هغې بېله مزه وي نو ځان له به خوراک څښاک چې دی غم وکړو. راځئ ملګرو اوس زه دې نه پس چې دی ګورم او ځان دپاره څه د خوراک شیزونه راغلم نو بار وځو او زر راځو هسې نه چې ګاډی رانه لاړ شي ګاډی دغه دی انډیوالانو شیزونه خو بلا شی دي خو زه یم چې څه پکې والم پوه شوې په حساب یې نه پوهېږم یاره ګنډېره بیسټ آپشن دی ښه ګنډېرو والا راغللو. السلام علیکم برادر ځکه نه راکاله بلکل مې ځان له ویشتې سفر کې مزه کوي که نه بیا تنګ شي سړی که نه او که نه یار. ښه بل څه واله منډیواله ته راته ووایه یار څه شي هغه دي ډېرېګانې دي هر څه پکې خاصېږي. ستا په خیال سفر کې څه څه پکار دي؟ یو خو ګنډېری بل ګنډېری او چینګم بل یو سټینګ دونکو زه یم ګنډېری ډېرې دي ګاډی رانه ونه ځي. واپس چې دی اډې ته ځو بیا په لاره داسې ټیم کوي بیا به انشاءالله ګورو. فرینډز دا وخت چې دی ګاډی له خیره سره روان شو ټیم درته ښیمه چې ټیم څه ټیم دی دا وګورئ دا 12:30 بجې دي اوس او ګورو به انشاءالله چې کله اسلام آباد کې کوشو بیا به درته ټیم ښیم 12:30 بجې شوې او له خیره سره مونږ روان شو کلمه به سفر ووایو 12:33 او مونږ روان شو زده. اوس مونږ رشکۍ انټرچینج سره چې دی ودرېدلو چونکې نن د جمعې مبارکه ورځ ده نو مونږ وی چې هلته مونځ وکړو ګاډی یې ودرولو اوس به انشاءالله مونځ طرف ته چې دی ځو او بیا به خپل سفر چې دی جاري کوو. دوستانو مونځ چې دی وشو اوس دوباره به مونږ خپل سفر چې دی شروع کوو نو راځئ چې دا وخت سره چې دی مونږ له خیر سره اسلام آباد ته راورسېدو او اسلام آباد فیض آباد کې چې دی کوشو دا دوه انډیوالان هم دي را سره ورغی چې دی نه پهله د نوم تپوس وکړو. نوم دې ووایه برادر؟ ابراهیم خان او بل عبدالرحمن نور. دا چې دی ما سره په لاره باندې یو ځای شو نو دا مې انډیوالان دي اسلام آباد کې هم ځان سره ګرځو چکرې به وو چیر انشاءالله هر څه به چې دی تاسو پر روان ویلاګو کې ګورئ. دوستانو اوس چې دی 3:30 بجې دي ټیم وښایه برادر دا وګورئ 3:40 کېدو واله دي نو تقریبا په 4 غنټو کې چې دی مونږ د پېښور نه اسلام آباد ته راورسېدو او زه چې کله د دې ځي نظم نه انشاءالله ټرین کې به ځمه چې په هغې کې څومره وخت کې رسو. دوستانو د اسلام آباد دا حل لږ دا وګورئ دا فیض آباد سټاپ دی کوم ځای کې چې مونږ کوشو. ابراهیم دا راته ووایه اسلام آباد باره کې څه وی او چې څنګه کوشو نو کوم فیلینګ درته کېږي څه احساس درته کېږي اوس؟ بس یاره احساس خو ښه دی خو رش ډېر زیات رش ډېر دی نو مزه درکوي او که نه؟ مزه خو شته. ښه دوستانو په نیکسټ ویلاګ کې به زه د ابراهیم ارادې ته اوس ته ویم چې دی راغلي څه له دي او څه به کوي او زما به هم درته پته ولګي. دوستانو دا وه زموږ نننی ویډیو امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ کمنټ پې مو کوئ او مخکې خپلو ملګرو سره شیر هم کوئ. او اوس به زه تاسو نه په دې ولاګ کې دلته اجازت غواړم انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به بیا میلاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکئ د لوی الله په امان. بای بای.